بلال يبشي رضي الله تعالى عنه بيزا دودخ بدل ورتيرولو ورتيرولو يا ودمر غرب ناري نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم سرتو سرجو أو بيبلغ بيشو مندكا ويا جبريل عليه السلام والقيامات شو وتوينا الله رسوله دنن بينزا وقال مخي الله رب العزة ديدو تحت يوغات ورلنا كريم أو غوصور رسيدو زمن زندگی دا مقصد شو چې زمون پیغمبران په قرباني ورکړي زمون د زندگی دا مقصد شو چې مونږ باغ پیغمبران سره دښمنی کوو چې څوک به زمون پر ورځ د قیامت شفاعت کوي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې یو صحابي و تک تورو غټې غټې شونډې وې چې په کومه لاره به لاړو په هغه لاره به څوک تله نه چې په کوم ګیلاس به اوبه وڅښلې په هغه ګیلاس به چا اوبه نه څښلې یو پیره نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي ای د الله رسوله چې دا خلک زمانه دومره انکار کوي نو الله رب العزت به هم زمانه دومره انکار کوي نبي کریم وایي پیغمبر علیه السلام راستولی هغه چې کله د هغه دروازه وواله راووتوله کته پورته ورته ګوري چې دا خو هغه صحابي دی د سره خو څوک په لاره هم نه ځي د ده په ګیلاس خو څوک اوبه هم نه څکي چې په کومه لاره څوک لاړ شي په هغه لاره چې په کومه لاره دی لاړ شي په هغه لاره څوک ځي نه دا ښځه خاوند لګیا دی اوس کور کې دې ښځې ته وایي چې دا رشته به ورکړو پیغمبر علیه السلام راستولی هغه ښځه ورته وایي زه ولې رشته ورکړم دې کور نه لري خیمه نه لري دا لور ورسره بایبان ته ولېږم چېرته یې ولېږم دې کې پې دا لور راووته وایي مورې دته مه ګوره مورې دته مه ګوره هغه چا ته وګوره چې چا رالېږلي سبحان الله پیغمبر علیه السلام وله پیسې ورکړي وایي واله دا پیسې او لړ شه ځان له پې واده له سامان وکړه چې کله لاړو واده له سامان کوي یو صحابي راغو تور څادر دی ورسره درې پیرې داسې وڅنډلې وایي ای د مکې مسلمانانو په مکه مدینه باندې کافرانو حمله وکړه نبي علیه السلام جهاد له لاړو زه چې دا واورېد د دې دواړو غوږونو له ګوتې یوړې وایي توبه زه واده نه کوم چې زمون پیغمبر علیه السلام به خپله وینه مبارکه تویوي او زه به واده کوم په هغه پیسو یې ځان له اس واغشتو یو یې یو توره واغشته یو یې یو ډال واغشتو یو یې یو څادر واغشتو چې د دې مخ مبارک نه یې راچاپېره چې لړو د کافرانو په دې پرو کې څلوېښت پرې دي داسې پرې پکې وباسي د جنګ په دوران کې نبي علیه السلام ته یو صحابي وایي چې ای د الله رسوله دا څوک دي چې د مسلمانانو یې دومره امداد وکړو هغه ورته وایي دا خو ما ته دا پلانکي صحابي ښکاري خو چې دی راغلي څنګه یې دله خو ما پیسې ورکړي چې ځان له واده له پې سامان وکړه دغه ټایم کې دی په یو کافر ګزار کوي یو کافر پې مخکې شي ګزار پې وکړي داسې نه ښکته راوغورځېږي په دې منځ باندې داسې سبحان الله چې اوسېدلی شي نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم ولې راشي او دې ورته دغه چغې وایي د الله رسوله ما به جنت ځان ته پرېږدي او که نه ما به الله پاک ځان ته پرېږدي که نه ما به ورېلمان ځان ته پرېږدي که نه د جنت په لباس کې یې وره راشي او د جنت په لوښي کې وله اوبه راوړي چې کله هغه له راځي دی خوا نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم مخکې نشي راتلی د هغه ناروغ پرواز وکړي ملګرو زمونږ چې څه زندګي وه او دا څنګه وه او څنګه مو تېروله موږ له پکار دي چې هغه صحیح تېره نه کړو صحیح تېره کړو صحیح توبهګار شو د الله او د رسول په لاره روان شو هر څه خو خدای پاک کوي یو انسان دې سوچ وکړي
یو انسان ته یو انسان ووایي چې ته ماله د خپل لور خور راکړه دغه شان هغه به یې ورکړي قسم دی چې په ډزو ډزو یې وړي او زمونږ د پیغمبر علیه السلام داسې طریقه ده چې څونه په خوشحالۍ څونه په حیا عزت هغه کور مباد شي هغه زمونږ د پیغمبر علیه السلام ډېرې ښایسته طریقې دي مونږ له پکار دي چې په هغه طریقه لاړ شو په هغه طریقه ژوند کړو هغه طریقه په ځان کې راولو هغه طریقه بل ته وښیو هغه شان زندګي تېره کړو د هغه صحابانو په شان چې څنګه د هغوی مخ و کوم طرف ته تله چې په هغه طرف روان شو د الله ربالعزت نه د معافۍ دعا وکړو چې خدای ته مو معاف کړي یا الله زمونږ د تا ته توبه چې څه مو کړي هغه مو کړي خدای توبه بیا به یې نه کوو انشاءالله توبه به وباسو سچه که خیر دعا ورته وکړه ډېرې ښې خبرې وکړې ګوره دین چې دی عزت چې دی د الله په دین کې دی عزت په څه شي کې دی الله په دین کې دی ګوره چې کله دا کورونا بیماري پیدا راتله هغه شپه ما دا خوب ولیده یمسسک الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الله تعالی فرمای که الله تعالی تاسو یو ضرر در رسي یو تکلیف در رسي هغه هیڅوک نشي لره کولای مګر صرف یو الله لري کولای شي او الله که تاسو له پیدا رسي نو الله هغه پیدا څوک منع کولای نشي الله په هر څه باندې قدرت لري وګوره دا کورونا بیماری چې پیدا شو ټول بچیان وېریدل هغه غټ غټ طاقتور بچیان چې ځان یو شی ویل کله امریکای بچیان چې ځان خدای دعوه کوي انګلند بچیان د جرمن بچیان د پاکستان بچیان ټول پټ شو ورک شو نه ښکار کېده نه دورې لتله نه بل څوک دورې له پرېښول ولې ول کورونا ده بیماري ده ولې د دوی په ځای کې د الله ویره نه وه چې د الله یېره نه وي د چا په زړه کې هغه د هر شي نه یېرېږي هغه خپل سایې نه هم یېرېږي دا خلک ولې یېرېده د هغه خلکو چې دوی په دنیا کې د الله نه یېرېده پوه شئ د الله نه یېرېده او کورونا نه یېرېده او چې کوم دیندار خلکو هغه ذره پروا نه کوله بلکل یې پروا نه کوله دا هر څه د الله په لاس کې دي مرګ هم د الله په لاس کې دی ژوند هم د الله په لاس کې دی یو تکلیف چې رسوي دا هم الله رسوي او چې تکلیف لرې کوي د الله په اجازت راځي تکلیف چې رسېږي د الله په اجازت راځي او تکلیف چې لرې کوي الله لرې کوي بېشک اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اسوق دی د پریشان حال سړي حاجت پوره کوي پریشانی لرې کوي اسوق دی یو الله ذات دی هېڅوک هم د چا مصیبت پریشانی نشي لرې کولی او سکون خوشحالي د الله په دین کې ده د الله په ذکر کې ده د الله په عبادت کې ده وایي په هر څومره په بد حال کې چې د الله عبادت کوي الله له توبه ایستلې ته به زړه دې خوشحاله قسم دی چې زړه به دې خوشحاله دا هر چا نه به دې زړه زیات خوشحاله دا بیا په توجه درته خبره واره چې الله دې راضي که توبه دې وایسته ته په هر حال کې خوشحاله که ته په جیل کې هم خوشحاله که ته غریب هم خوشحاله که معذور هم ته به خوشحاله او چې الله نه دې خفه کړی ګناهګار بیا مبارکي کې به هم ته خفه په ډېر دولت به هم ته خفه پریشانه به ول ډېر خلک دي دا د دماغي ګولۍ دا ډېر زیات په کثرت سره استعمالېږي زه چې ولاړم کسان یې ماله زه چې وګورم ماله ژړا راسي چې ګور په لار کې روان یم چې د نشو ګولۍ پرتې پلتې پرتې دومره په کثرت دا خلکو دومره نقصان کوي دا نشې ګولۍ دا بالکل سړی بېهوشي راولي په دماغ په دې باندې اکسیډنټ هم کېږي په دې باندې سړي نه جنګونه هم کېږي دا د منشیات نه ډرګ نه هم زیات خطرناک شی دی کومه دماغي ګولۍ دا سړي نه معمولي دا ګولۍ ښکاري خو دا ګولۍ نه دي دا د نشې د ګولۍ دي دا د بېهوشي ګولۍ دي سړی بېهوشه کوي او خلک دا دوکه کوي وایي په دې کې خوشحالي ده خوشحالي نه کومه ده په دې کې ته بېهوشه ځې په دې کې خوشحالي ده ته ګاډۍ چالې ګاډۍ اکثر چې اکسیډنټ وشي نو دا به ضرور د نشې ګولۍ استعمال کړي دا سړي باندې په ویښه کې سړی دماغ نور ویښي او دماغ یې نشی نه پوهېږي چې یار زه څنګه وکړم ګاډۍ څنګه وچلم خبره څنګه وکړم ولې د دوی دا خیال دی چې دا خوشحالي راولي خوشحالي نه راولي دا دماغ نشه کوي دا ډېر خطرناکه ګولۍ دي د دې نه پرهېز وکړئ د دې نه پرهېز وکړئ بل ته م وایي دا ما ورکوئ او زه به په دې کې یو قیمتي خبر درته وکړم د کافرانو علم ډېر محدوده دی ډېر کم دی هغه دا خیال کوي د انسان هر څه خوشحالي غم بهادري بزدلي نیک عمل بد عمل وایي دا د دماغ سره تعلق لري غلطه ده دا د زړه سره تعلق لري خوشحالي او غم د زړه سره وایي زړه مې ډېر خفه دی مثال په طور په دغه کې د انګریزان هم خپله کافران وایي زړه خالي پمپ دی وینه پمپ کوي ټول بدنه هر زه د دوی د خولې نه درته ثابتوم چې خبره ده هغه هم وایي که
دا څه دی دل وایي دا مینه په زړه باندې کېږي وایي که نه وایي لو د محبت مینه نښه چې ده علامه چې دی دا زړه ته وایي ولې دوی د پته د پلار د نیکهګانو د پیغمبرانو هغه روایت دوی را رسېدلی دی چې مینه کله وایي بزدل معنا څه شی د چیلۍ زړه والا شیردل وایي د زړه د شیر په شان دی د شیر ولې بهادري او بزدلي دا هم په زړه باندې کېږي نو دا چې ته مثال ما د خبرې حاصل دا دی دا سړی خفه کېږي خوشحاله کېږي په قرآن مجید کې به راځي قرآن حدیث الا بذکر الله تطمئن القلوب ځان خبر کوي د زړو خوشحالي چې ده وینې زړه خوشحالي او غم چې دی دا زړه سره تعلق لري د زړو خوشحالي چې ده دا د الله په ذکر کې ده په څه کې ده په لمونځ کې ده قرآن ویل کې ده په ذکر کې ده په نیک عمل کې ده په تهجد کې ده په نفلونو کې ده د زړه خوشحالي نو د دې لپاره ورته دی کې اول ګسر د بنیادي علاج د دوی غلط دی وایي ته کوم پورې تا مرض نه دی معلوم کړی چې دا مرض په کوم ځای کې لګېدلی دی او ته چې دوا خورې دا غلط خورې په غلط ځای دا علاج لګي ستا بیمار زړه دی او ته دماغ باندې دغه کوې علاج کوې او دماغ نشه کوې دا خو نور ځان غر کوې اول دې زړه خفه و دماغ هم خراب کړ نو دا نشي ګولي دا بل هم منع کوي چې دا زړه خوشحالي نه راولي دا په مزغو باندې پرده راولي په مغزو خرابوي په مزغو باندې نشه راولي انشاءالله دینه به توبه کوو دا څه نه کوي انشاءالله نشو د ګلونو ټولو نشو نه انشاءالله او د دین په لار به ځو انشاءالله د زړه نه انشاءالله ځکه تاسو خو دا کومه لار چې تاسو اختیار کړې ده دا خو نشو لار ده که نه نشو لار مې اختیار کړې صحیح لار خو نه ده که نه نشو تماشو لار مې اختیار کړې لږ وخت د دین لار مې اختیار کړې په دې لار هم لږ روان شه چې دې یاره دې کې څونه خوند دی د نشې خوند خو مو لیده چې نشه کې څونه خوند دی نشه کې څه دي په فوټپات ناسته په نشه کې څه دي په یو څښاک کمبل په څښاک لستن کې ملاسته باتروم څښاک چې کوم دي دا نو ځای ته چې څښئ چې هغه ځای کې د ناستې شان یو تاسو مخکې ځای کې کښېنئ چې کوم ځای بېکار یو مخکې ځای کې ستاسو ناستئ لږ تاسو د دین لارې ته لاړ شئ د دې دین لاره کې لاړ شئ تاسو هغه ځای تاسو ته بیا ښه ښکاري که بد چې کله تاسو د دین په لار روان شئ که نه نو بیا به تاسو هغه ښځې ته وایئ نه ورځئ وایي جامې مې پلیتېږي زه به مانځله څه به وایي خپې مې پلیتېږي زه مانځله جومات ته به ننوځم یا هلته به اوبه یا به نه دا به سره سوچي چې زه دې ته نه ځم دې غلط ته دغه ځای کې کښېنم نه ولې چې جامې به مې د هغې شي بیا به پلیتې به شي بیا به تللی نه شم جامې به نه شم بدلولی را روان د مانځه ټایم دی د دې نه پس به زه به تبلیغ له یا هلته به کښېنم تبلیغیانو سره به کښېنم په جومات کې به قاري صاحب سره کښېنم تاسو لکه دې لار ته م روان شئ که نه ځکه تاسو پکې تاوان زه یې لړه کوم چې څه تاوان مو زه یې لړه کوم تاوان هم پکې شته که چا پکې تاوان زه به یې ډک کړم ځئ که د چا پکې څه نقصان زه به یې ډک کوم ځئ تاسو لار کې راځئ تبلیغ له ځای هم لېږم څلورو میاشتو له ځای هم لېږم هغه خرچه هم د مانې زه کوم چې هغه طرف ته څلورو میاشتو له ځي بس صحیح ده څلورو میاشتو له ځای څوک چې څوک دي د هغه مور او پلار چې هغوی دلته ډسچارج کله کوي راشي تاسو به ورته ووایئ چې زه دغه کوم زه به ورته وایم چې دا بچې دې وایي چې زه ځم د هغې چې 100 روپۍ خرچوي څه خبرې زه به هم لېږم او وګورئ څلور میاشتې پس که تاسو خراب وای غلط وای هغه د دین لارې کې د دې لارې نه هغه دین لار ښایسته نه وه او خراب وای دا څلورو میاشتو تاسو څه ګټه وټه یې به زه درکړم په دې خبرو باندې عمل به یې څوک یو میاشت درتلی شي چیلې هغه یو چیله ولګوي ضروري نه ده څلور میاشتې بیا ولګوي خو تبلیغ کې ضرور لاړ شي دا مکمل علاج نه دی لازمه علاج دا علاج نه دی دا علاج خو ماته شوی دی احساس چې ته کله دین ته دلته را ګوره 15 وخته مونځ او داس قاري صاحب خبرې کوي انشاءالله کلمې ویلې مونځ او داس لکه د ډېرو خلکو داسې شته چې مونځ به پکې نه ورته که نه دلته پکې صحیح شو یا صحیح کوي لګیا دی صحیح ده که نه ټیک شو دا چې بیا تاسو کله لاړ شئ د الله په لار کې وځئ او روان شئ هغه د دین لار کې نو دا ستاسو د علاج نه دی دا به مکمل شي که انسانان وای او که زناور وای نو زناورو ته دا خبره تاسو د زناور هم بیخئ ځکه چې دا خر نه دی خر چې کله په یو لار روان کړي یو ډب ورکړي په یو لار روان کړي سبا هغه بیا په هغه لار خپله ځي ولې چې هغه ته هغه ډب یاد دي چېرې دغه ډب یې دلته راکړی او زه په دې لار نه وم وتلی او دې لار باندې زما تګ و او زه لا نه وم زه غلط تلم نو والی ډب راکړ هغه ځي ته چې رسي هغه داسې لار په دې بیا داسې تاویږي مکه خپلې لار باندې تاویږي یاره په دې ما ډب راکړی نو به چې تاسو بیا غلط راځئ که نو به تاسو بیا زناور یې نو انسان او زناور کې فرق شته او که نه شته دا به ګورو چې اوس فرق پکې او که نه فرق پکې نه نو بس صحیح ده که توبه شئ الله ته استغفار شئ او په صدق باندې ګوره مونځ او داس نورې څه نه خپل مونځ او داس خپل دا زړه صفا کوئ خپل کور ته خپل کور خلکو ته چې چا راوستي چا داخل کړي
ستاسو زړه کې څه خیره او بغض او کینه دغه بغض او کینه چې راځي په زور راوستم او ما ته پته نه و زما دا چل شل مسلې را د هر یو کس چې تاسو کې نشه دې څه دی وایي شروع کړه لکه کور کې مې دا مسله وه نشه دې څه دی وایي شروع کړي کور کې مې دا مسله وه ترس به مې د سیدا داسې غپ دی داسې دروغ دی داسې دروغ دا خالي دا لغه بهانه جوړول دي یو انسان وي یاره وي دلار ما انځم یو بهانه مانی چې څوک ته پوښتنه کې چرته دي وي دې پلان کې دي تاسو اصل دروغ یو بهانه وکړي نو دا تاسو یو بهانه ده دا شیطان په دغه باندې رواني او دوکه کوي مو مکه سره رواني او که تاسو مور او پلار یې رونو خويند یا تر ځامن یا خپلوان چار وځي خو د خلک ژوند لپاره دي اګن کې نه لیدل غواړي هغه ګندزي کې لیدل نه غواړي پاغسخه جامو پاغسخه ځکه چې په کور په ګوان په هر ځای کې د پیغور کېږي په هر یا غزوی دي دسې نه شي دي پوډری دي چرسي دي ایسي دي نو د کمې پورې خاصه ژوندۍ خو په ختم شي بیا بس کوي قبر کې بګی دالته بس کوي هغه اریم بابا دا بیان کو چې ځا نشي چرس او پوډر او د قبر کې بیا څه وتا وای څه جواب ورکوي چې موږ څه کول موږ څه شو نو توبه او دا ان شاء الله صحیح ده ٹھیک ده عادي سره ان شاء الله عادي سره ان شاء الله یو نشره توبه واسي بل چې څنګه ولاړ تبلیغ کار سره جوړ شي دا ته صحیح ماحول درکې خو ماحول درکې تبلیغ ګټه پیدا شي نه صحیح ماحول د نشي اصل وجه غراب ماحول دی ته چې صحیح ماحول سره جوړاوي کی تبلیغ کی ان شاء الله ته همیشه د پر د نشو نه منع شي تبلیغ سره نه جوړاوي بیا پر شو جزاك الله آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله مغفرتك يا الله وبلار بخشش يا الله حاجتنا مرادنا دخل خير يا الله استاد عذابنا زيري استاد عذابنا مرکا يا الله عذاب جهنم څخه نجات راکا يا الله د دنیا د ذلت رسوایی څخه مو ساته يا الله په دنیا کې عزت ژوندۍ راکا يا الله د جان مال عزت حفاظت وکي يا الله په موږ رحم وکي يا الله په موږ رحم وکا يا الله موږ د څومره په سنټر کې زیر علاج يا الله موږ له شفا کامله را نصیب کړي يا الله انده د نشو نه منع کړي يا الله د نشو څخه بیزار کړي يا الله په ذکر د نشو څخه نفرت پیدا کړي يا الله ستاسو نعمتونو محتاج ستاسو نعمتونو راکړي يا الله ستاسو عذابونو څخه یریږي ستاسو عذابونو مرا کړي يا الله موږ په ذکر ستاسو محبت واچي يا الله ستاسو اطاعت عبادت را نصیب کړي يا الله ستاسو رسول صلی الله علیه وسلم پیروي را نصیب کړي يا الله موږ حاجتونو مرادونو د خیر په خیر پرکړي يا الله ستاسو عذابونو یریږي ستاسو عذابونو مرا کړي يا الله موږ بخښي يا الله موږ ټول ګناه معاف کا يا الله موږ ټول ګناه معاف کا يا الله موږ نیک عمل کا يا الله موږ صالحین کا يا الله په موږ رحم کا يا الله موږ له زړه سکون اطمینان خوشحالي را نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ودا خانجی له دعا وکي الله موږ سره ډېر نیکی کړې دا ډېر دا لوی نعمت چې داسې تر مخکې به ما ویل چې یاره خلق دومره خلق یو بل سره ووازنه شخه جمړي کې پلار مړ کې مور مړ الله تعالی په موږ ډېر لوی رحم کرم په تاسو کو چې تاسو شفاخانه پیدا کړي سنټر پیدا کړي تاسو د علاج لپاره کني وسل لیونیان ګرځي تاسو مړي بم کول په جلو کې پراز الله تعالی او خاص کر د اخلاص او خلوص دعا وکړي الله چې خپل خلوص کې په خدمت کې الله خپل قبول کی عمل خپل در کې الله قبول کی خپل کوشش کې الله کامیاب کی کامیاب کی الله دې عزت ور نصیب کی الله دې خیرونه د دنیا آخرت ور نصیب کی چې په هر دعا کې په هر دعا نمازي کې دعا کوي دایي ان شاء الله خوشاله مهنت کوي زموږ په تاسو باندې مریضانو ډېر فائدې پکې او چې په تکلیف کې موږ ټول په تکلیف کې نو هر مازه کې دا خان صاحب ډېر زیاتې دعا کوي موږ په غریبانو څخه خاصن کله په ما چې ډېر لوی رحم وکړ ما څخه پیسې نه وي پہلے کون روپے را باندې الله تعالی د زما الله دې معاف کی د ما رحم ک الله دې په رحم کی ما له بغد الله دې کلا کی الله دې بند الله دې کلا کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين الله السلام عليكم وعليكم السلام